سلام له خورشید دې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوی تونل کشف او ړنګ شو. د امین دفاع وزارت ویاند وایي طالبانو غوښتل د دغه تونل په وسیله پر څرخ ولسوالۍ برید وکړي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د افغان کمانډو ځواکونو له لوري کشف او ړنګ شو. د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې 12 طالبان وژل شوي او همداراز یوه اندازه پوځي تجهیزات هم ترلاسه شوي دي. د هیواد د پارلمان پر ودانۍ د یو توغندیز برید مخنیوی وشو. د کابل د 111 فرقې قمندانۍ ویاند رحمت الله کوهستانی وایي دغه BM1 توغندی چې د کابل ښار د 18 امنیتي حوزې اړوند د کوچي آباد په لوړو سیمو کې د پارلمان ودانۍ د په نښه کولو په موخه ځای پر ځای شوی و، تېره ورځ کشف او شنډ کړی شوی دی. د نوموړي په وینا د دغې پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د کندهار هرات پر لویه لاره په یوې ټرافیکي پیښه کې 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او 2 نور یې ټپیان دي. دغه پیښه نن سهار وختي د یادې لارې اړوند د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې د مسافر وړونکو او بار وړونکي موټرو د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د هرات د والي ویاند زیاتوي په ټپیانو کې میرمنې هم شاملې دي. د بغلان په مرکز کې د افغان ځواکونو پراخ چاڼیز عملیات تېره شپه پیل او اوس هم دوام لري. د ملي دفاع وزارت د ویاند مرستیال وایي دغه عملیات ځانګړی په ډنډ شهابالدین، ډنډ غوري او کیلګي سیمو کې روان دي. د نوموړي په وینا دغه عملیات به د طالبانو له شتونه د بغلان تر بشپړې پاکېدو پورې دوام ولري. او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د افغان دولت د هغو هڅو ملاتړ کوي چې په هغه کې د ولسواکۍ ارزښتونه خوندي وي. رولاند کوبیا تېره ماښام له ولسمشر غني سره په کتنه کې زیاته کړه د سولې شرایط باید په افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدلي وي او تلپاتې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار دا ده چې طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او سولې ته مخه کړي. په دې کتنه کې ولسمشر غني له افغانستان سره په بېلابېل برخو او په ځانګړي ډول له تلپاتې او عزتمندې سولې د اروپایي ټولنې له ملاتړه مننه وکړه. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.